ګرانو قدرمنو کتونکو، زه علي انصاف یم او راغلی کوواټ ته یم. دلته کوواټ کې د مهاجرو کیمپ دی. دلته راغلی یم د ابراهیم کور ته. دا ما سره چې ناست دی دا ابراهیم دی. دی د ګردو بیمار دی. ډاکټران ورته وایي چې ګردې د کار نه کوي. نو راغلی یم ده سره لږې خبرې اترې کوو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ابراهیم؟ الله رحم دی، شکر دی. اوس فلحال خو یو هغه ډېر حال نه، اوس دا تکلیف دی کله راشي کله بیا پوه شي. تکلیف درته څونه ټایم نه دی؟ تکلیف خو زما دا 12مه میاشت ده چې دا فلحال دې کې روانه ده. مخکې راته ډېر وخت نه و، بیا مو دوايانې وکړې، علاج مې وکړ، هغې سره زه سیټ شوم. بیا هغې نه بعد کې ما واده وکړ. واده مو همداسې وایي چې دا 10 کاله پوره شو او دا اوس بیا پوه شو دا 12مه میاشت ده چې بیمار شوم. بیا دې ځای نه لاړم هسپتال ته. هلته مو چې هغه وکړ، ټسټونه میسټونه یې راته وکړه، ما ته ویل چې ستا ګردې فیل شوي دي او کار نه کوي. کله کله ساه بند شي، بس هفتې کې 2 ځلې 3 ځلې صفایي ته ځم. ساه مو بنده شي، بس ساه بندېدو سره بیا پېښور ته بوځي، هلته صفایي راته وکړي، نو هغې سره بیا زه لږ یو ورځ 2 دپاره د شم لکه یو سړی چې چارج شي بجلي پکې واچوي، بیا پوه شو د سره شي. نو دغسې به زمونږ زندګي ده، اوس تېرېږي فلحال دپاره. نو ډاکټران څه وایي چې څه به کوې دې ګردو سره؟ ډاکټران خو وایي چې ګرده بدله کړي، نو ګرده بدلېده به تا ته ښه وي، ځکه چې دا ګردې خو کار نه کوي. یعنې بس دغه صفایانې به کوې، دې ته به ځې راځې او همدا به کوې. نو ګرده ولې نه بدلې؟ نو ګرده خو مونږ بدلو، خو د ګردې دومره پیسې مونږ سره نشته چې مونږ ګرده ورباندې بدله کړو. دا اوس هم دې خلکو کور آباد، بچی لوی پوه شو، د کلیوالو چې مونږ سره مرسته کوي او په همدې باندې مرستو باندې دغه علاج مونږ فلحال روان کړی دی. اول ګرده بدلی، بیا به پوه شې د هغې نه بعد کې دوايانې خوري. دا خلک وایي چې دې والا دوايانې هم ډېرې ګرانې وي، میاشت کې 10 ځله 15 ځله 40 ځله خو دوا به خوري. نو بس په دې خاطر باندې پاتې ده فلحال لپاره. وس ورته نه لرې؟ وس نه لرم چې ګرده بدله کړو. نو داسې چا درته ویلي چې یاره زه در سره دونه مرسته کوم، داسې څوک راغلي دي که نه؟ بس صرف د ګردې خو صرف خور راته ویلي چې زه درته ګرده در کوم پوه شو، او هغه راته تیاری کړی دی. ما ته د ګرده به زه درته در کوم چې تیار کړه بدلی. خو بس اوس دا دغه دی چې پیسې پیدا شي نو پوه شو ګرده به بدله کړو. پیدا شي ګرده به څنګه بدله کړي؟ ځان هم هغه کې و، هغه هم کنډمه کې و، بیا پوه شو. بچي دې څو دي ستا د خدای مال؟ زما مال د خدای دی 15 بچي دي، 4 جنکۍ دي او یو وړکی دی. نو دا بچي خو به ته ډېر زیات خفه کېږي چې تا ویني، څه وایي؟ خو خامخا دا ګوره دا واړه واړه بچي دي پوه شو، هم جنکۍ مشران یې دا جنکۍ دي او زوی خو کشر دی وړکی دی. نو خامخا دوی خفه کېږي. څه وایي دوی درته؟ څه وایي چې ته هسپتال نه راشې یا ته نه یې؟ نو دوی درته ټلیفون کوي، خبرې سره کوي، څه وایي درته؟ ولې نه کوي ټلیفون؟ هسپتال ته هم ورور ته مو ټلیفون وکړي څنګه دی کاکا څنګه دی، دو ما ته کاکا یي. نو دوی ټلیفون ولې نه کوي؟ کوي، وایي چې تپوس کوي کاکا څنګه دی. چې راشو نو دوی خو به چې تا داسې بېوسه وویني نو څه وایي؟ دوی چې زه کله
دې به رامنډې دې د وجې وایي چې یاره بابا مې راغی که نه ما له به یې سره وړي که نه هغه خو چې تا داسې بېوسه وویني نو بیا خو به ډېر زیات خفه کېږي. خامخا خامخا همدې دپاره منډې راوځي چې شیبې دې ورسره لاس کې راوړي څه میوه به راوړي خو هغه میوې هم چېرته ده پوره کولی شو ځان دغه کړو نو هم ډېره ده نو بچو ته به څه میوه او یو شی بل شی غواړو. ګرانو قدرمنو کتونکو دا ابراهیم و تاسو یې خبرې واورېدې. غریب ډېر بېوسه دی وس نه لري ګردې پیل شوي دي 5 بچي دي یو یې وړوکي کوچانې بچی دی زوی یې شوی دی او 4 یې لوریانې دي دا ګیلې ځای هم نشته چې چاته ګیله وکړي. هغه خپله وایي چې زه د هسپتال نه په رکشه کې راشم نو دا بچي راپسې رامنډې وایي جوړ پاپا موږ له څه میوه راوړه. ګرانو قدرمنو کتونکو دا واړه بچي دي دا بېوسه دی. ته دې ډېر خلک دې ګوري که نه ابراهیمه نو ته دې ته څه ویل غواړې؟ نو دوی ته زه همدا ویل غواړم چې ما سره مرسته وکړي زه دا ګرده بدله کړم نوې زندګي راته میلاو شي. کېدای شي مرګ او ژوند خو د الله په لاس دی چې تقدیر کېدای شي زموږ دا تقدیر لږ تبدیلي وکړي او پوه شو که نه موږ ته زندګي میلاو شي. ګرانو قدرمنو کتونکو دا د ابراهیم وینا وه. ورسره دا وړې لوریانې ناستې دي داسې ښکاري ډېر زیات یې خوښ دی. نو ما ته خو ښکاري چې دا مشرۍ ده دې سره خبرې کوو چې دا څه وایي. بچې ستاسو نوم دی؟ روبینا. ته یې مشره لورې؟ پاپا چې دی راځي که نه نو ته ورته څه وایې منډې ورپسې وایې چې یاره پاپا مې سره وړل که څه وایې؟ دلته ناست دی نو دلته ناست دی. نو پاپا چې دی په دروازه را دننه شي نو چې ته ورسره پیپ ووینې پوه شوې نو ته څه وایې؟ زه ورته هېڅ هم نه یم دا نور ورته وایي چې کاکا هغه چې وایي دا چې لاړ شي پیپونه ورکوي که نه بیا راځي ورته وایي چې تا خو پیپونه نشته کاکا ته بیا تا خو بیا ځان کې پیپونه اچولي چې بیا راشي بیا پیپونه واچوي ورته وایي چې تا خو بیا ځان کې پیپونه اچولي بس لاړ شي. نو خفه کېږي ورته که ناسې ورته وایي ده؟ خفه کېږي. ته چې پلار داسې ووینې که نه نو ته خفه کېږي ورته؟ تا ته پته ده چې دا څه بیمار دی؟ څه بیمار دی پلار؟ ګردو بیمار دی. ګرانو قدرمنو کتونکو دا و روبینا د ابراهیم مشره لور وه. نور هم د بچي شته واړه دي نه پوهېږي. نو زه دا ویل غواړم چې که د چا وس کېږي نو د خپل وس مطابق ورسره مرسته وکړئ. د روغ صحت د انسان چې دی حق دی او پکار دی چې که د چا وس وي نو چې هغې ورسره خپل وس وکړي. که د چا وس نه وي نو ګرانو قدرمنو کتونکو په دې ویډیو شیر کولو باندې هم پابندي نشته. نو زه وایم چې دا ویډیو تاسو مخکې شیر کړئ که کیدای شي د ستاسو د لاسه یو انسان ته روغ صحت میلو شي. زه دا خپرونه راغونډوم نو تاسو خپل ورور علي انصاف له اجازت ورکړئ په دې هیلې سره چې د خپل چار پیچل به ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان. وطن نیوز د نوې ویډیو کتو لپاره زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیوز هم ملګرو سره شیر کړئ.